ستانه بغیر راته د ژوند لره ازغنه ده ستانه بغیر راته د ژوند لره ازغنه ده ستړی مسافر یم زندګي زما دردمنه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان او دا زما ورور شاعر ریشم ملنګیار اورکزی. د کوم تاسو سره ما یا دوه شعرونه ویلو دا د شاعري دي او سپیشل مسافرانو لپاره دا شاعري دي ویلې وه لیکلي وه بیا عرفان کمال په اواز باندې دا ګانه راغلي دي تاسو به غالبا اورېدلي وي نو دا د دې شاعري ده. ډېره مننه ریشم ملنګیار صاحب ته مونږ ته دومره ټایم راکړو دومره مصروفیت سره ته مونږ ته ټایم راکړو او دا بیا د مسافرانو دپاره سپیشل دوبۍ قطر سعودیه څومره به پښتانه کوم ځای کې مسافران دي هغو دپاره سپیشل شعرونه یې تیار کړي دي تازه تازه هغه دې خوښ اوس دا ټول مسافرانو ته ډالېږو. بس اسحاق خان تاسو هم ډېره مننه ډېره شکریه سم ټایم وویستو راغلو ملاقات دپاره دا کوشش چې خپله مسافران یې چې مسافرانو دپاره نوي نوي شعرونه ښه شعري وو ډېره مننه کوشش مو خپله دا وي. ډېره شکریه. اوس به څه ووایو ډېر انتظار نه کوم کسان انتظار کړي. غزل نه مخکې درې شعرونه بیا ورپسې غزل وي. ډالۍ د دې لارې هر ګړنګ راته معلوم دی ما چې کړی هر غورځنګ راته معلوم دی. د دې لارې هر ګړنګ راته معلوم دی ما چې کړی هر غورځنګ راته معلوم دی. څوک به وجني تر هغې نه کلارېږي څوک به وجني تر هغې نه کلارېږي د پښتنو د کوڅې جنګ راته معلوم دی. واه واه دا بیا ویه څوک به وجني تر هغې نه کلارېږي پښتنو د کوڅې جنګ راته معلوم دی. غلی کېنه د بریتونو نه دې زار شم غلی کېنه د بریتونو نه دې زار شم کلیواله د ستا ننګ راته معلوم دی. واه 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 ډېر د غزل مطلب ده د ستړی ژوند مسافري د غریبۍ نه کېږي د ستړی ژوند د ستړی ژوند د مسافري د غریبۍ نه کېږي او د بېجانانه زندګي د غریبۍ نه کېږي. واه شعر دی چې ته هم زما په شان انسان یې څه دوه سری نه یې ته هم زما په شان انسان یې څه دوه سری نه یې تا ته سر سر دغه جیجي د غریبۍ نه کېږي. واه 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 بل شعر دی مستې خبرې چې کوې ته مستې شونډې لرې مستې خبرې چې کوې ته مستې شونډې لرې په وچو شونډو د پتري د غریبۍ نه کېږي. واه 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 ما ته هم خوند راکوي کور کلی خاني زندګي ما ته هم خوند راکوي کور کلی خاني زندګي پردي وطن کې ملنګي د غریبۍ نه کېږي. واه 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 اخري شعر دی مقتده ته ملنګیار د دردېدلي زړه نه څه خبرې ته ملنګیار د دردېدلي زړه نه څه خبرې د سوي سوي اسویلي د غریبۍ نه کېږي. واه 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 یاره ډېره مننه ډېره مننه ډېره شکریه. دا تاسو د ریشم ملنګیار صاحب جذبات تاثرات په شاعري کې واورېدو. هیله ساتم چې تاسو به دا شاعري خوښه شوې وي. ډېره مننه ډېره شکریه. نننۍ د ویډیو سره د شاعري سره خپل اسحاق خان ورور ته ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.